نن هم موږ سره یو داسې مشر، یو داسې استاد محترم، یو داسې پروفیسر صاحب ناست دی چې هغې د یو داسې یونیورسټۍ مشر دی چې هغه یونیورسټۍ زموږ د ژوند، زموږ د صحت، زموږ د دغه سټوډنټانو، زموږ د ډاکټرانو او پروفیسرانو سره د هغې سره د هغې دغه اړیکې وي او دغه منډې تړي وي. مشهوره یونیورسټي ده په زموږ په صوبه خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل چې کومه یونیورسټي هغه شوې او هغې کوم رول دی خیبر میډیکل یونیورسټي KMU چې ورته ویلی شي، هغې وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق صاحب موږ سره په پروګرام کې موجود دی. ته هرکلی وایم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو؟ ډېره مننه. ساعت مو خوري جی، ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه جی. ډېر خوشحاله شو. ستاسو ساعتونه وختونه خو ډېر قیمتي وي، موږ له هم راکړه، دا ډېره زیاته خبره ده جی. ډېره مهرباني، تاسو راوغوښتلو موقع م راکړه چې موږ خپل خلکو سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب لومړی خو د KMU یو شارټ دغه به راته تاسو کې، بیا به نوره خبره ترې کېږي. جی، خیبر میډیکل یونیورسټي جی دا په کال 2007 کې حکومت جوړه کړه. د دې نه مخکې به چې کوم یونیورسټیانې وي نو هغه به جنرل یونیورسټیز وي. بیا حکومت دا وویل چې موږ ته پروفیشنل یونیورسټیز جوړول پکار دي، لکه نو په میډیکل کې خیبر میډیکل یونیورسټي شوه، بیا په اګریکلچر یونیورسټي شوه، انجینرینګ یونیورسټي شوه. نو دا نور جنرل یونیورسټي شوي او دې ته پروفیشنل یونیورسټي جوړه شوې. نو څومره چې کوم میډیکل کالجز وو یا ډینټل کالجز وو یا الایډ هیلث ساینسز وو، نو هغه ټول یې را ټرانسفر کړ خیبر میډیکل یونیورسټي ته. نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا اوس دا هم د خوشحالي خبره چې 15 کاله زموږ به د بله میاشت کې 15 کاله به پوره شي د خیبر میډیکل یونیورسټي. نو اوسه پورې KMU چې کوم نور یونیورسټیز چې کوم نو هغه خپل ډسټرکټ پورې محیط دي. د دې چې کوم یعنې هغه ټریټري د هغه ټوله خیبر پښتونخوا او چې کوم نیولي مرج ډسټرکټ دي ټول دي. نو په دې کې موږ سره 25 چې کوم دی نو میډیکل 25 میډیکل کالجونه دي، میډیکل او ډینټل پرایویټ او ګورنمنټ دواړه، او تقریبا 115 موږ سره الایډ هیلث ساینسز کالجونه دي. دا ډي خان نواله ته چتراله پورې ټول زموږ سره دي. او سټوډنټ په دې کې ستاسو سره څومره ریسرچ نو په دې کې زموږ چې کوم دی د میډیکل کې تقریبا هر کال تقریبا 1900 سټوډنټان موږ داخل او دې نه علاوه تقریبا 12,000 کسان چې کوم دي زموږ سره په الایډ ساینسز کې راځي. د الایډ ساینسز څه شي دي چې دا موږ ډېر زیات اورو؟ الایډ هیلث ساینسز لکه څنګه یو خو موږ سره په میډیکل کې چې کوم دی نو هغه MBBS دی او یو BDS دی. یو د دې نه علاوه چې کوم دی د هیلث چې کوم دی دا یو ټیم نوم دی، او په ټول دنیا کې WHO یا عالمي اداره صحت دا وایي چې یو ډاکټر دی نو په کار دا چې د څلور چې کوم دی نو هغه نرسز او د الایډ هیلث ساینسز والا ټیم. پاکستان کې دا الټ دی، یعنی څلور ډاکټران دي او یو پکې یو سره غړي. نو دا بیسیکلی چې کوم دی نو خیبر میډیکل یونیورسټي چې جوړه شوه نو اول دا سوچ چې کوم داود صاحب زموږ وایس چانسلر او بیا فیض الله صاحب او ارشد جاوید صاحب او زم پکې وز لیکچر عالم 2008 نو موږ په دې کې دا سوچ وکړو چې موږ هغه فیلډ طرف ته خیال وساتو چې کوم په دې هیلث سیسټم کې میسنګ دي. نو اولنې چې کوم انسټیټیوټ و نو هغه موږ انسټیټیوټ اف پبلک هیلث جوړ کړو چې کوم کې زه لیکچرر رالم. نو هغې کې موږ بیا ماسټر پبلک هیلث کو، اوس بیا موږ PhD او اوس په پاکستان کې نه موږ سره بیسټ پبلک هیلث انسټیټیوټ دی. ورسره بیا موږ فیزیوتراپي شروع کړله. په وخت کې به خلک زموږ د پښتونخوا چې کوم ملکان وو هغه به کراچۍ ته تلل او فیزیوتراپي به چا پېژندلی نه، یو څو کسان وو دغه کوم IPMR چې ورته وایي IPMR HMC سره چې فزیکل میډیکل هغه چې موږ شروع کړو نو هغې کې موږ 4 کاله BS پروګرام شروع کړو. هغه بیا موږ ډاکټر اف فیزیوتراپي ته کړو، بیا ماسټر پکې شروع کړو. اوس په ټول پاکستان کې اولنی انسټیټیوټ دی چې په هغې PhD کېږي فیزیوتراپي کې. دغسې بیا موږ د نرسنګ شعبه راواخیستله. په نرسنګ کې به د دې نه مخکې په د میټرک نه پس به یو وړه غونده کې ډپلومه کېدله، هغې کې موږ BS نرسنګ شروع کړو چې کوم آغا خان کې و یا بل ځای کې و. اوس په دې کې موږ ماسټر وکړو او موږ سره اوس 3 PhD دي او موږ PhD پورې نرسنګ پروګرام شروع کړو. دغې سره موږ بیا الایډ هیلث ساینس طرف ته مخه وکړله چې کوم پخوانه به موږ چې پیرامډیک دی هغه هم د میټرک نه پس یو 2-3 کاله هغې ته چې موږ وکړو نو موږ په هغې کې 4 کاله BS پروګرام شروع کړو. اول هم یو ټیکنالوژي شروع کړه هیلث، بیا ورو مخکې داسې ځو ډینټل، ایمرجنسي، کارډیالوجي. نو اوس موږ 12 پروګرام په الایډ هیلث ساینسز کې چلو په دغه. د دې نه علاوه بیا موږ چې کوم دی نو بیسک میډیکل ساینسز طرف ته خبره وکړه چې کوم د بیسک ساینس ټیچران دي. او د دې نه علاوه نور چې کوم اوس په پبلک هیلث کې موږ فرست ټایم چې کوم دی BS پبلک هیلث شروع کړو. دغسې په ویژن ساینسز کې موږ اپټومیټري کې شروع کړو. نو دا یو ټیم نوم دی او ځکه خلکو به څه وخت کې به د ډاکټرانو به موږ ته وایي چې دا د ډاکټرانو یونیورسټي نه دا د پیرامډیک یونیورسټي ده. او موږ وایو موږ په دې باندې فخر محسوسوو چې که ټول خلک وایي چې ګوره دا ریډ کې هډ دی د الایډ هیلث ساینسز
د دې هیلث سیسټم حصه نو موږ اوس واپس چې کوم دی دا سیسټم موږ دا پروګرامونه د ډیپلومې نه واخیستل او موږ پی ایچ ډي پورې په دې کې سفر وکړو او اوس الحمدلله اوس موږ سره 15 پروګرامونه دي په بي ایس کې ادر دین د لایټ ساینس کې چلیږي پخوا به د میډیکل فیکلټي ونه هغه به ډیپلوما کورسز چلول یو کال به بیا 2 کال شو اوس هم شته دي اوس هم شته دي خو هغه باندې ما برډن کم شي اوس کله چې هغه سي کوالیفیکیشن یا چې دومره وسین و دي هغه طرف ته شي چې څوک دغه تر اتل غواړي اخو دي په کار خدای چې ختم شي په نرسنګ کې خو ختم شو نرسنګ کې مونږ یو پوسټ آر ان یو پروګرام کوم هاسپټل لیول څخه کوم انسټیټیوټ او چې هغه مونږ بریج کړل چې الریډي دا کړو نو دی بیون دغه څه زمونږ وایو چې په دې بي اس کې هم هغه ختمېدل پکار دي هغه صرف د بي اس طرف ته راتل پکار دي صحیح جی تاسو خبر یو کړی په الایټ باندې دین علاوه چې تاسو دې کې واغستو چې پبلک هیلث زمونږ ډیر داسې کتون کې دي چې هغه به په دې شی باندې زیاتره نه وي پوي چې دا پبلک هیلث دې شي نو پبلک هیلث باندې چې تاسو سیمپلی کاغی لک پوي کوي جی میډم ډېر ښه سوال تاسو کو پبلک هیلث یعنی په ټول دنیا کې یو ډاکټر چې هغه یو کس بیمار شي او غراشي هغه دغه علاج کوي د شوګر سپیشلیست دی بلډ پرشر سرجنی د پبلک هیلث چې کوم کسان نو هغه به د ټولو خلکو د صحت باره کې خیال کوي هغه باندې ریسرچ کوي دا بیماری کیږي ولې د بیماری روکتام به څنګه کی او داغه اولنې کوشش بدای چې دا بیماری دی ونی شي یعنی دې مثال داسې ورکوي چې لکه یو سیند په غاړه باندې یو کس ناست دی اول ته نه سیند کې خلک غورځېږي او ته یې راوباسي چاله اپریشن کوي چاله څه کوي او یو کس بره لاړ شي چې دا کسان غورځېږي ولې دې سیند ته نو اول خبره دا چې په پبلک هیلث کې دای چې دیو د اول معلومه کړي چې دا خلک بیماریږي ولې او هغه بیماری به څنګه روکاو کې نو اول مقصد خو د دیو دا دی چې بیماری دې ونیسي او که بیماری وشي نو بیا دا بیماری په څنګه طریقه باندې دی واپس ریهابلیټیشن وشي او د خپل هیلث سیسټم ته واپس څنګه راشي نو دا د پبلک هیلث خلکو په ټول دنیا کې ډیر اهم رول دی چې هغه د یو کس صحت باره کې خیال نه کوي بلکې د ټولو عوامو صحت باره کې هغه خیال کوي نو دا سپیسیفیټي په پاکستان کې یعنی دومره نو مخکې خلکو پیژندګلې دا د زلزلې نه پس دا راله او د عالمي ادارې صحت راله اوس بیا د کووډ کې خلکو وپیژندل چې پبلک هیلث څه ته وایي د دې ډېر لوی امپارټنټ کار دی او ادارې هم شته خپل ادارې دي منسټران دي خپل او د دې خپل دغه هغې موږ اوس دا وایو چې موږ په هغې کې دا ماسټر پبلک هیلث او دا خو به کول اوس موږ بي ایس پبلک هیلث هم شروع کړو او ستاسو په دې پروګرام په ساتت سره زه خلکو ته وایم چې که زما خپل یعنی ماشوم دغه ایج کې نو ما به دا ډایرکټ بي ایس ځکه اوس زه ډاکټر شوم ډاکټر نه پس زه ماسټر پبلک هیلث لرالم اوس یو کس دی هغه د اف ای سی نه پس ډایرکټ بي ایس پبلک هیلث راشي نو د ریسرچر جوړېدی شي د مختلف حکومت کې ان جی اوز کې په دې هر ځای کې د هیلث ایجوکیشن یعنی بلا دی کې ښایسته شعبه ده او ستاسو په دې پروګرام په ساتت باندې زه دا وایم چې موږ کې ایم یو کې خیبر میډیکل یونیورسټي کې دا بي ایس اول ځل باندې شروع کړو په پېښور کې په سوات کې او زموږ په اسلام آباد کې هم کیمپس دی درې واړو ځایونو کې به موږ دې پهله افر کوو دا پروګرام حاجي او دا سیستم چې ټول کم دی لکه دا اف اس سی چې او په اف اس سی کې لکه سچون کې دا لکه د زموږ د کتون کې هغه کې چې چیرې اف اس سی نه بعد دا کورسونه کیږي هغه مختلف ټیسټونه یا صرف دا کیم یو کیټ ټیسټ تاسو روخ په دې طریقه کیږي کنه د علاوه بل طریقو باندې اډمیشن کیږي دا جی جی اوس چې کوم دی چې دا چونکې لکه یو خلکو ته دا وایو چې اوس تاسو ماشوم صرف ام بی بی ایس یا بی ډي ایس وکړو نو دا نور فیلډ څه کم فیلډ نه دی چې موږ دا وایو چې دا ډاکټر ډېر ښه دی او دا نرس بل شان دی فزیوتراپیسټ موږ دا وایو نه دا ځان له فیلډ دی په دې کې کم او کوز نشته د کم کار چې ډاکټر کولی شي هغه دا بل نشي کولی چې کوم دا کولی شي دا هغه نشي کولی دا ایکولی امپارټنټ چې کوم دی نو فیلډونه دي او دې دپاره موږ اول ځل یو ټیسټ کېښودو چې سنټرل اډمیشن ټیسټ کېښودی شو څنګه چې د ام بی بی ایس بی ډي ایس دپاره ټیسټ وي داسې نو په دې کې موږ سره تقریبا د 10,000 کسانو پورې اپلای وکړله او هغې کې موږ فی الحال پاسینګ مارکس نه دي ښودي خو موږ چې کوم زموږ خپل ادارې دي لکه زموږ سره مخکې 300 سیټونه اوس په خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې موږ 2000 سیټونه وکړل هغې کې چې کوم دی نو ما د انسټیټیوټس کولاو کړل پېښور نه علاوه ما په سوات کې په لوور دیر کې په صوابۍ کې په کوهاټ کې او اوس موږ په کورم ایجنسۍ کې او اسلام آباد کې دا کیمپس یې هم کولاو کړلې نو موږ چې ستاسو د کورس سره نږدې تاسو ته موږ به سبا به موږ اوس اډورټیزمنټ وکړو بلکې نن شپې به راشي سبا سهار به تاسو وګورئ دا پروګرامونه به افر شي دا خو د کې ام یو خپل پروګرامونه دي دې نه علاوه 115 انسټیټیوټ موږ افیلیټ کړي دي په ټولو صوبه کې
هغه هم تقریبا 10,000 سیټونه د هغو سره دي. نو مونږ خلکو ته دا کتونکو ته دا وایو چې دا یو کس چې تاسو بل څه ایجوکیشن پې کوئ نو هغه هم په خپل ځای باندې اهمیت لري، خو مونږ دا وایو چې دا داسې یو ښکلی BS پروګرام دی چې د دې په بهر ملکونه کې بلا سکوپ دی او دلته هم ډېر سکوپ دی. خپله پې تاسو چې کوم دی خپل کار روانولی شي. نو اوس به انشاءالله 2000 زموږ سیټونه دي، 10,000 نه زیات موږ سره افیلیټډ دي. دا 12,000 ماشومان به انشاءالله موږ دې پرې انرول کوو. دی سر که صرف د ویزن ساینسز خبرو کو یا د اپټومیټري خبرو کو موږ چې اډمیشن له سوکرا شي نو موږ وایو یاره خلک وایي یاره بس صرف د سترګو کورس یم، حالانکې په سومالیا کې په افریقا کې په عرب کنټریز کې ټول زموږ سټوډنټ ناست او ښه ارننګ او ښه راغیستل دي او ښه جاب روان دی. نو دا لکه هیلث سایډ الایډ ساینسز چې کوم دي هغې څومره سکور دغه سکوپ دی هغه ډاکټر صاحب تاسو سره وار په وار هغه دغه کوي. او زموږ دپاره دا ډېر زیات ضروري دي چې یاره خامخا د خپل بچي دغه طرف ته ولیکو. تاسو عایشه ډاکټر صاحب تاسو دې کې خبره دا وکړه چې کوم د سټوډنټس تاسو سره ډېر زیات ګڼ تعداد کې راځي، نو دې کې چې کوم سټوډنټس تاسو ته راشي نو په دې فیلډ کې هغې دپاره څه داسې فیلوشپ یا چې کله هغوی پریکټس کوي څه سکالرشپس وغیره وي دې دپاره؟ جی میډم دې کې اوس زموږ خو حکومت چې کوم دی نو احساس سکالرشپس کې زموږ بلا ماشومان په دې کې کور شي احساس سکالرشپ کې. د دې نه علاوه نور وخت په وخت باندې نور بلا شي داسې سکالرشپس دي چې په دې کې اویلیبل دي په دې کې. نو هغه وخت په وخت باندې حکومت چې کوم دی زموږ د یونیورسټي هم څه خپل لغه شته، خو د حکومت د طرف نه مختلف قسم اپورچونیټیز دې کې اویلیبل دي. صحیح جی. دا کوم چې BS پروګرام دی چې د دې نه چې یو سټوډنټ فارغ شو نو دی آیا کلینیک هم کولی شي لکه فار ایگزامپل اوس کارډیالوجي والا والو نو دی لکه سرجریز وغیرہ خو نشي کولی بس دی صرف ډاکټر باسس کوي یا خپل کلینیک به چلی دغه سرویسز ورکولی شي؟ جی بالکل ما څنګه تاسو ته ویل چې ګوره دا صحت چې کوم دی دا که یو بیسیک هیلث یونټي که یو کلینیک دی که هسپتال دی دا د یو ټیم ورک کار دی، دا د یو کس کار نه دی. نو دا سیستم چې د موږ خیبر میډیکل یونیورسټۍ سره راتللو کې دا چې کوم سیستم میسنګ و کوم لینک هغه موږ پوره کړو. نو هغه که دی که هسپتال کې دی نو دی پکې پکار دی، که کلینیک دی نو دی پکې پکار دی، او که بل څه وړوکی هسپتال دی که غټ هسپتال دی او که لرننګ انسټیټیوټس دی نو په دې ټولو کې د ځایونو پکار دي، د خپل کار دی، د ډاکټر خپل کار دی او دا یو ټیم به دیو کار کوي په دې کې. ښه جي پخوا به جي د دې لپاره د ریکروټمنټ یو سروس سټرکچر جوړېدو چې کوم پای باندې به دغه کېدل او پای کې به ټول دا ډپلومانو هغه به مو اپګریډ شي اتوماتیکلی که نه؟ بالکل جی هغې کې هغه چې کوم اوس کسان زموږ فارغ کېږي نو هغه ټول هغې کې سروس سټرکچر موجود دی. خو موږ زه دا ډېر وایم چې دا هیلث والا خلک چې کوم دی اوس تاسو به ګورئ نن هم تاسو اخبار کې کتلي چې د نیولی مرج ډسټرکټ بلا هسپتالونه پبلک پرایویټ پارټنرشپ طرف ته لاړل. نو دا داسې شعبې دي چې په دې کې څوک یعنی دا تعلیم حاصل کړي نو هغه که زیات خپل نوکرۍ ته نه ځي نو خپل پرایویټ دی کې دومره اپورچونیټیز دي او دومره دغه دي بهر زه تاسو ته دا وایم چې زما یو څو امبیسیز سره حکومت سره په دې باندې خبرې روانې دي چې بهر دومره زیات ضرورت دی. خو اوسه پورې به چونکې موږ ډپلومې والا خلک پروډیوس کول نو موږ به دا BS والا نه پروډیوس کول، نو اوس موږ پروډیوس کول شروع کړل. نو بهر دومره دی چې زه یم چې بیا به دلته اړو څوک پاتې نشي که یو پیره موږ دا ډور هغو دپاره کلاو کړو. جي صحیح ښه جي دا خبره تر خیر روانې دي، خو تاسو د مرج کم ډسټرکټ د کم زموږ پریویس پارټه چې ورغی هغه چې پای کې ستاسو څه داسې پلان شته چې یا به انسټیټیوټ کولو شي یا به دغه کولو شي یا به برانچ کیمپس شي؟ تاسو سره کور مې خبره هم وختي کولی؟ جی جی زما یعنې زه په خپله دیر اپر یم او کور والا مې د ډي خان د ګنډاپور دي. زه دغه علاقو سره زما ډېره مینه ده چې کوم نیولي اکثر ملګري هم د دغه ځایونه دي او زه یم چې هغو په کوم سخته باندې کوم دغه باندې دیو تیر شو. نو اوس ګوره مونږ د فاټا یعنې د نیولي مرج ډسټرکټ چې کوم ځوانان دي نو هغو ته مونږ له پکار ده چې مونږ هغو ته موقع ورکړو. هغه دلته چې کوم کالجونه اویلیبل دي نو هغه چې هغه ځای نه دلته راشي نو هغه پکار دی چې هلته هغو دپاره فیسیلیټي نو هغې دپاره موږ سره حکومت په دې کې ډېره ښېګړه کوي او په دې کې موږ سره 11 کور والا چې کوم ملګري دي هغه هم په دې کې دي. نو هغې کې موږ له دیو په کورم ایجنسي کې په اړچینار کې یو بلډینګ راکړو او هغه بلډینګ کې موږ انسټیټیوټ اف KMU انسټیټیوټ اف هیلث ساینسز کولاو کړو. سبا به تاسو وګورئ او په هغې کې ګورو تقریبا زموږ سره 500-600 ماشومانو اپلای وکړله دې مختلف پروګرامونو کې او زیات پړومبي ځل وشو او ډېر د خوشحالۍ خبره چې زیاتر پکې جینکۍ دي. نو اوس دغسې بیا موږ د باجوړ کې حکومت سره خبره روانه ده چې دوی موږ له بلډینګ راکړي
نن ما دغه خبره وکړه نو خیبر ایجنسۍ کې دغسې زموږ روان دي نو که کوم ځای کې مونږ ته چې دوی ته بلډینګ مونږ ته حکومت راکړي نو مونږ بغیر د څه کاسټ نه مونږ د حکومت نه څه پیسې نه غواړو یعنې خیبر میډیکل یونیورسټي د حکومت یو اداره ده خو دا د حکومت نه پیسې نه اخلي بلکې هغې خپل دومره ارننګ دي دومره دا چې هغې کې مونږ ته د حکومت بلکې سپورټ صرف پکاري نور مونږ هغې کې د خپل نو مونږ خپل ډېر پروګرام دی او زموږ خپل خواهش دا دی چې کم از کم په هر ایجنسي هیډ کوارټر سره مونږ یو انسټیټیوټ هلته کولا کوو انشاءالله دا به راتلونکي یو کال دوه کې انشاءالله جی الله دې وکړي چېرې دغه هغه وشي جي ښه جي ډاکټر صاحب وختي تاسو نرسنګ د دغه خبره کوله دا نرسنګ چې نو د دې ډېر زیات زموږ تاسو لکه چترال ایریا والو د سوات والو د شانګلې والو ډېر زیات نرسز زموږ د هغه ځای دي پخوا خو به زه یو انسټیټیوټ ته راغی میټرک به یې کړی اول ساینس هم نو جي بیا کرایټیریا کې ساینس هم شو هغې به راغه اوس دا کم ټیسټ چې هغه چې څوک فیل کړي نو دا به هغې دپاره ډېر زیات دغه نه وي چې د هغې هغه یو خواب چې یو دغه وي فیوچر وي نو هغه جی نو په دې نرسنګ چې کوم دی نو هغه خو داسې فیلډ دی چې هغه څنګه ډاکټري مونږ ته وایي څه د بهار فیلډ دی داسې نرسنګ هر ټایم په روزګار هر ټایم کې په روزګار نو هغې کې دا ټیسټ چې مونږ کې ایم یو ایډمیشن ټیسټ یې ښودی دی کې ځکه مونږ پاسینګ مارکس لا نه دي ښودي دی کې مونږ صرف دا ویلي دي چې دا ټیسټ کې اپیر کول ضروري دي او مونږ دا وایو چې یاره که مونږ د کې ایم یو چې کوم خپله کرایټیریا ده نو مونږ وایي 40% نمبر یې به دی له ورکوو نور چې کوم پرایویټ انسټیټیوټ دی اوس دغسې د محکمه صحت مونږ 9 کالجونه د ډیپلومې نه ګریجویټ ته کنورټ کړل نو هغه مونږ 9 کنورټ کړل په دې لاست 3 میاشتو کې چیف سیکرټري صاحب سره منسټران صاحبانو سره دا وزیر اعلی صاحب دا ګایډنس و چېرې تاسو دا کنورټ کړئ ته اپګریډ کړئ هغه مونږ کنورټ کړو 9 کالجونه د پی ایچ ایس ای یعنې د حکومت والا مونږ سره دي 2 د کې ایم یو دي مونږ تقریبا 4 ته نور ته اپلای کړی د کې ایم یو طرف نه او دغسې مختلف مونږ سره په پرایویټ کې نو هغې کې مونږ ایټ د مومنټ دا ویلي دي چې نه تاسو صرف دې کې اپیر شئ او چې کوم کرایټیریا تاسو جوړوئ نو 40% نمبر یې به دی له ورکوئ نو کټ اف پکې پاس فیل خلک دا نشته جي ډېر سټوډنټان وایي چې نه 40 نمبر یې چې نو دغه پاس نه دا پکې مونږ نه دي ښودي حالانکې خواهش زما ضرور دی اپیر کېدل ضروري دي لکه ورکول دي شرط زما ضرور دی چې دا وشي او ډاون د لاین به مونږ دا کوو خو اوس مونږ دې وخت کې مونږ دا وایو چې نه بس صرف اپیر کېدل پکار دي بیا به یو کال 2-3 انشاءالله په دې کې خپله دومره میډل جوړ شي چې هغه څوک کمې نمبر یې وایي هغه ته بس هم نه میلاویږي که نه جي صحیح جي د بی ایس اور بی ډي ایس چې دی هغه سیسټم سره خبرې اترې روانې دي نو دا راته ووایي چې کم د بهر مونږ مغرب سایډ له وګورو بیا د هغې په نسبت مونږ دلته خپل کنټري کې وګورو نو تاسو ته څه ښکاري چې د پیل نه زمونږ کم د بی ایس یا بی ډي ایس سیسټم دی هغه څومره لیول ښه شوی دی نن سبا دور کې چې کوم د صحت زمونږ سیسټم دی نو هغه دا ګوره موږ وایو چې هر یعنې انګریزي کې وایو ډیزاسټرز برینګ اپورچونیټي چې څه داسې څه دغه وشي یعنې سخت وخت راشي هغې باندې سړي ته خپل کمې او دغه محسوس شي نو موږ ته حالانکې په دې کووډ کې چې د الله ډېر لوی کرم وکړو د حکومت او د ټولو خلکو په جمع باندې زموږ چې کوم ریسپانس دی زموږ پبلک هیلث والا چې کوم زموږ اندازې وي خو ډېره خوفناکې وي نو خو ډېر موږ ته پکې دا هم پته ولګېده چې زموږ په هیلث سیسټم کې یعنې چېرته ډېر سټرینث دی چېرته ډېر ښه کار کوي دغسې پکې زموږ ته کمې هم محسوس شو خو خوال یې زه تاسو دا وایم چې بهر ملک زه 15 کاله په یو کې پاتې شیم یا بل ځایونو کې هلته چې تاسو ته د اپریشن وي نو تاسو به 2-3 کاله انتظار کوئ دلته تاسو ورشئ او تاسو ته په هفته کې اپریشن میلاو شي یا که نه پرایویټ کې ته میلاو شي نو دا زموږ د سیسټم یعنې هغه مضبوطوالی دی داسې کمې پکې هم ډېر دی هغه موږ ته پته ولګېده کې ما تاسو ته څنګه ووایي چې لکه پبلک هیلث چې کوم اتھارټي ده د هغې کمې پکې محسوس کېږي چې هغه پکې او نور خو لکه سیسټم زمونږ د الایډ هیلث ساینسز چې پکې راشي نو انشاءالله ښه طرف ته زمونږ دغه روان دی جي ډاکټر صاحب هغه ورځ پیراپلیجیک سنټر راغی وزټ شو راغی هغه کردار مونږ وکتو بیا راغی هغه ډاکټر صاحب هم راغو هغه هم تاسو سره په خپل سټرنګ په واغوښتو یې کوم سرویسز شروع شو جي پیراپلیجیک کې الریډي خدای یو هسپتال و بیا هغه الیاس صاحب زموږ ډېر ښه ملګری ډېر ښه کار کوي نو هغه ته موږ وایي چې تاسو په دې کې ولې نه بي ایس پروګرام شروع کړي نو هغې کې مونږ بي ایس چې کوم دی فزیوتراپي ډاکټر فزیوتراپي شروع کړه او سره مونږ اکوپیشنل تھراپي شروع کړه او په خپل انسټیټیوټ کې هم شروع کړې ده کې ایم کې هلته هم شروع کړه اکوپیشنل تھراپي یو سړی معذوره شو او یو سړي ته بله داسې بیماري وشو نو دی دومره قابل کې د دې شي چېرې دی خپل عام ژوند په دې باندې تېرولی شي دې سره بیا موږ سپیچ تھراپي شروع کړه ماشومان خبرې نشي کولی او پخوا به یو سپیچ تھراپیسټ په هسپتال کې د هغې دپاره موږ دا لکه اورېدی نشي د هغه دپاره موږ دا پروګرامونه شروع کړل
نو دا مونږ یعنې په هر شعبه کې چونکې زما خپل شعبه پبلک هیلث ده زه ما تاسو ته ویل نو زموږ کار هیلث سیسټم سټرینتن کول دي چې هیلث سیسټم به څنګه مضبوط کړی شو نو هغه ځای کې مونږ لګیا یو چې کوم ځای کې یعنې هغه څیزونه میسنګ دي نو دا ډېر ضروري فیلډونه وو چې اکوپیشنل تھراپي یو انسان ته د معذور شو بیمار شو دی به څنګه واپس خپل ژوند ته راولي. ډاکټر صاحب تاسو ته کمپټیشن په کم دغه کې ډېر زیات دی چې په دې فیلډ کې یا پته به لګي که نه چې دې کې سټوډنټ ډېر زیات راغی فلو ده نو کم دغه پکې سیول جی یو خو نرسنګ باندې ډېر زیات هغې وجې دا چې سیټونه هم پای کې کم وو لکه موږ سره اوس په پېښور کې 100 سیټونه دي اوس موږ سوات کې 500 وکړل اوس موږ صوابۍ کې او نور ځایونه کې 300 دغسې حکومت دم چې نو لږ سیټونه سیوا شو اوس نو هلته سیټونه چونکې کم دي نو هلته کمپټیشن ډېر دی د کې ایم یو چې خپل کم انسټیټیوټس دي نو هغه ټولو باندې ډېر زیات یعنې کمپټیشن ډېر زیات دی چې کوم دا چې کوم پرایویټ دي نو هلته کې لږ هم کمپټیشن زیات دی چې کوم ریموټ ځای کې زه ټول ته وایم چې لږ دا پرایویټ چې کوم دي زه هم ګوره تاسو دپاره ما دپاره هغسې اهم یې چې کوم زما خپل انسټیټیوټ دی ګوره زه خپله فیصله کوم تاسو خپله لګوئ امتحان هم د نه ظالم او یو هیلث ورکر تاسو پرووایډ کوئ نو هر یو انسټیټیوټ موږ دپاره اهم دی نو کمپټیشن زیات تر چې کوم دی نو هغه په نرسنګ باندې فزیوتھراپي باندې بیا په د الایډ هیلث ساینسز کې په لیبارټري کې په دې کې ډېر زیات دی نو اوس پکې موږ دا بی ایس پبلک هیلث راغی نو د بی ایس پبلک هیلث کې هم ډېر زیات کمپټیشن شو. ډاکټر صاحب یو پوښتنه بیا به عایشه پوښتنه کې دا فی سټرکچر چې دی نو دا د پرایویټ او د ګورنمنټ انسټیټیوټ یو شانت دی که نه د کیم یو سی حساب دی بیا د پرایویټ هغه سی حساب دی جی که موږ یعنې تاسو د ایم بی بي ایس نور خبر ایم بی بي ایس کې خو فیس په سرکار کې ډېر زیات کم دی او لکه هغه که تاسو موږ وګورو تقریبا 2000 روپۍ میاشت راځي او هغې کې حکومت یعنې موږ اوس ما منسټر صاحب سره همدې کې کلکولیشن کول نو موږ تقریبا د حکومت څخه د پاسه 15 لکه روپۍ په یو ماشوم راځي د کال او فیس چې کم دی نو هغه 20-30 هزار روپۍ دی دغسې بیا چې د نور نرسنګ او د دې چې کم دی نو هغه په سرکار کې خامخا فیسونه کم دي پرایویټ کې تقریبا لکه دلته موږ تقریبا 240,000 روپۍ فیس الو سیمسټر بیا دا سرکار هیلث ډپارټمنټ نور هم کم دي نو پرایویټ کې تقریبا 1.5 لک دغسې د دې فیسونه دي خو اوس هم چې کم دی نو هغه لکه زه یم چې افورډیبل دي او که چا سړي څه پکې دی کې احساس سکالرشپ مختلف سکالرشپس هم پاویلي خو نور دنیا په نسبت که وګورو نو ډېر زیات ارزان دي په ټول دنیا کې هیلث چې کم دی د هغې تعلیم ډېر زیات ګران دی او هغې دپاره به ته لونز اخلي او مختلف قسم دغه به کوي نو زه هم هغې حساب سره ارزان دی اوس هم او حکومت خرچه پې ډېره کېږي خو د سون نه کم اخیستل کېږي د موږ سره ډېر زیات داسې سټوډنټس وي چې په هغه باندې د کور نه پیرنټ سایډ نه د هغوی دا خواهش وي چې زموږ ماشوم لاړ شي پبلک هیلث طرف ته هغوی کې خپل یو مقام جوړ کړي خو داسې چې کوم ډېر زیات ټیسټونه دي نو هغې کې ډېر زیات چې کوم کنټسټنټس وي هغوی مارکس کم راشي یا هغه مارکس پوره وانخلي نو هغوی هغه فیلډ کې پاتې شي خو هغې باندې بیا هم د کور نه چې نه تاسو به داسې کوئ دې فیلډ به ځئ نو داسې څه طریقې کار پبلک چې کوم دا ستاسو پبلک هیلث ټیم دی څه طریقې کار ولا جوړ کړی چې آیا مخکې دې سټوډنټس ته چې دی هم دې فیلډ کې د راتلو چانسز میلاو شي څه بله طریقه یو خو ټیسټ خو به هغوی به خامخا ورکړي که نه خو هغوی دپاره څه سپیسیفک طریقې کار شته یو خو میډم دی پرې چې څومره نمبر یې اخیستی شوي دي خو ډېرې زیاتې نمبر یې خلکو اخیستی دي خو بهرحال داسې ده چې لکه مونږ ځکه ګوره نمبر اف سیټس ورته سیوا کړل لکه ما تاسو ته وایي چې زموږ مخکې 200 سیټونه وو یا 300 پکې ایم یو کې وو اوس مونږ په مختلف صوبو کې ولاړ 2000 سیټونو ته داسې کړل داسې پرایویټ مونږ دومره انکریج کړل چې 10,000 سیټونه د بی ایس پروګرامونو دغسې مونږ په ایم بی بي ایس کې هم سیټونه ډېر سیوا کړل چې مونږ سره به چېرته 900 اوس مونږ 1700 ته هغه سیټونه ورسول نو زموږ طرف نه خو دا کوشش دی چې مونږ سیټونه سیوا کړو او مختلف فیلډونه مو ته شروع کړو مختلف ځایونو کې ورته انسټیټیوشن کولاو کړو نو زما په خیال خلکو ته به اپرچونټي میلاو شي خو نور میډم داسې ده چې لکه دا خو هیلث دی او صحت باندې همیشه کمپټیشن زیات دي په ټولو دنیا کې زیات دي په ټولو دنیا کې چې د ټولو نه کم قابل دماغي نو هغه اول چې کوم د صحت طرف ته ترجیح ورکوي نو هغه کمپټیشن خو به وي او پکار ده چې وي نو هغه په خپل ځای باندې موجود دي ښه جي او واقعي چېرې دا که وګورو کور کلي کې ګور سړی وایي چېرې زما زوی دی یا ډپلومو کې یا هیلث طرف ته دی لاړ شي یا د اوس دا بیس شو تاسو پکې پبلک هیلث ذکر وکړو چېرې دا ډېر مهم او دغه فیلډ دی ډېر خلک پبلک هیلث پیژني هم نه خو تاسو ته ښه واضحه کړه چېرې دا د ژوند سره تړلو د صحت خبرې دي
تاسو کوم سجست کوئ چې په خپل دغه چې خلک ته طرف ته راشي چې زموږ د کتونکو دغه شي چې وی سی صاحب موږ ته دا اناونس کوي چې یاره دا پکار دی زه خو دا وایم چې لکه ام بی بي ایس او بي ایس او په خپل ځای هغې به موږ دا 2-3 ورځې کې انشاءالله د هغې اډورټیزمنټ به راشي د الایډ هیلث ساینسز او نرسنګ او نور 20 پروګرامونه به سبا هم راشي یو د ماشوم خپل اپټیچیوډ یعنې د هغه چې کوم سوچ دی نو هغه ته هم هغه پکار دي دا پروګرام به ونه چې موږ څومره 20 دي 15 پروګرامونه زموږ د 20 ام بي بي ایس بي ډي ایس خو هر چاته پته ده او دا نور چې کوم دي دا به تاسو ته مخامخ راشي خپل ماشوم به هغې ته کښېني هغه دې راشي زموږ چې دا په پېښور کې په دیر کې په سوات کې کوهاټ کې اسلام آباد کې کورم کې هر ځای ته موږ انسټیټیوټ ته دې وزټ وکړي او هلته دې هغه وګوري چېرې لکه فرض کړه زه تاسو ته وایم چې ایم ایل ټي زموږ پروګرام دی لیبارټري کې اینډ ټیکنالوجي کې نو دا دې وګوري چېرې دا لیبارټري کې به زه څنګه کار کوم که زه کارډیالوجي کې څنګه کار کوم زه ایمرجنسي کې څنګه کار کوم نو لږ ښه خبره به دا چې لکه ماشوم په خپله لږ وګوري او پریکټیکلي هغه وګوري نو دا ټولې شعبې په خپل ځای باندې ډېرې زیاتې اهمې دي او خو دغه انسان کم طرف ته لګول زه د میډیکل کالج نه اول کال نه ما دا وایي چې زه پبلک هیلث کې جوړېږم نور خلکو به زه سرجن جوړېږم چا زه کارډیال نو دا هر سړي خپل یو سوچ خبره هم ده اوس چونکې اپورچونیټیز ډېر دي نو دا ټول به دوی ته سبا راشي مخامخ د دوی کښېني او هغه د ویزټ هم ښه خبره دا ده چې دوی د دې انسټیټیوټس ته لاړ شي لږ د هلته خلکو سره میلاو شي تپوس ترې وکړي او بیا د هغسې اپلای وکړي او موږ به دغسې اویرنس چې کوم دی زموږ په وس باندې وي د پی ټي وي یا نور موږ به خپل هغه کوششونه کوو ډاکټر صاحب انشاءالله هغه وخت را روان دی چې لکه هغه اردلیانو چې به کلینیکونه کول خلک به هر قسمه میډیسن به هغې ورکول تاسو وایئ چې هغې کیسونه به موږ ختم شو چې یاره دا خلک دغه راشي لاټ راشي جي څنګه جي چې اول اویلیبلیټي دا چې یو هیلث کیر ورکر اویلیبل نه دی چې اویلیبل نه دی نو بیا به هغه به څنګه به نو بیا خامخا ته به اردلي هم کار کوي بابو به هم کوي استاد به هم کوي بل به هم کوي علما به هم کوي نو هغه دا وخت ضرورت دی نو هغه وخت کې څوک اویلیبل نه و نو اوس خو هغه وخت راغی انشاءالله چې دا خلک راشي نو په خپله په شا باندې چې یو سکل خلک راشي نو هغه خلک به په خپله چې کوم دی نو مارکیټ نه وځي ډاکټر صاحب یو پوښتنه بل لرم لکه زیات تر زموږ دا سټوډنټ چې کوم دي یا ډاکټر صاحبان چې کوم دي لکه تاسو د دیر ذکر وکړو د خیبر ذکر وشو دغه ذکر وکړو هلته خو دي تاسو خو ته ښه د انسټیټیوټ هلته قایم کړ دی به هلته سبق هم وي په خپل کور کلي کې په سرکاري انسټیټیوټ کې به وي په کمو پیسو به هم وي خو هغه کوشش دا وي چې یاره زه ښاریې ته راشم خپل کلینیک او خپل روزګار دلته چلو نو بیا خو هم هغه مسله زموږ حل نه شو جي نو هغه خو جي بس لکه دلته غټ ښار کې کمپټیشن ډېر نو هغې کې چې بیا په کار دا چې کمپټیشن ډېر وي نو دغسې بیا په کمپټیشن باندې هلته خو مونږ کوشش دا دی ګوره مونږ خاص کر وایو چې جنکۍ په دې فیلډ کې ډېر ضروري دي صحت په شعبه کې چې کوم دی نو جنکیو ډېر زیات اهمیت دی مخکې به نرسنګ کې راتلل اوس موږ په نرسنګ کې اولنی چې کوم دی ترجیح ورکوو جنکو له داسې په دې نور الایډ هیلث ساینسز کې موږ غواړو چې جنکۍ په ډاکټرانو کې خو جنکۍ ډېرې زیاتې دي او ډېر اهم کار کوي دغسې موږ غواړو چې په دې نو اکثر جنکو ته دا مسله وي چې لکه هلکان خو بیا هم ښار ته به راشي دلته به راشي خو جنکۍ اکثر زموږ روایت داسې دي چې هغه هاسټل کې مشران نه پرېږدي نو هغه چې خپل کور کې ورته یو کالج وي اوس صوابۍ کې موږ کالج کولا کړو کورم کې یو ځای نو هغه خپل کور نه ځي خپل تعلیم مسلې واپس راځي نو ځکه اکسس یعنې هغه ځای ته د چې کوم دی نو هغه ډېر ضروري دی چې د اکسس وي او هغې دپاره په هغه علاقه کې انسټیټیوټ ضرور پکار دی او هغه انسټیټیوټ نه که جنکۍ وي دغه وي لکه تاسو را کور مې ذکر وکړو چې پای کې دغه وشو یا سوات کې شو دغه شو بل د ټیچینګ هاسپټل هم تاسو ځان سره په خپل هغه کې واغشته چې چېرې جی چې د کوم نه هغه خو جي ټیچینګ هاسپټل چې څومره دي نو هغه د دې انسټیټیوټ سره افیلیټډ دي او دا چې څومره په خیبر پښتونخوا کې څومره میډیکل کالج دي نو دا د کې ایم یو سره افیلیټډ دي او ایډمنسټریټیولی هغه جدا دي د حکومت چې کوم ایم ټي آی سیسټم دی نو هغې کې هغې ته خپل بورډ اف گورنر جوړ کړی دی او د هغې خپل ایډمنسټریشن د هغو سره دی صرف د هغو اکیډمیک چې کوم هغه بیا موږ سره سر تاسو چې د خبرې خوږې خو دې کې یو زما ذهن کې سوال دا راغلی چې تاسو کوم د کیمیو لحاظ سره یا ډیفرنټ چې کوم د دې مختلف فیلډز دي هغې لحاظ سره خبرو کې دې کې یو که موږ وګورو نو چې کوم زموږ په علاقو کې ډسپینسریز وي
هغوی کې دننه LHP کورسونه کیږي هغې کې داسې زنانه هم وي چې هغوی خو دې فیلډ سره یا دې ډیګري سره کار نه وي خو هغې له هغه ټریننګ ورکړی کیږي فیمیلز ته ځکه چې فیمیلز وي او کورونو ته دننه تللی شي نو آیا د دې هم څه دی پبلک هیلث سره چې دی لینک خو به لږ نه ډېر شته دی نو دوی پبلک ټیم د انډر چې دوی دا کار کوي دې کې زما د ویلو مقصد دا دی چې کومې دا زنانه دي دوی خو چونکې ډیګري هولډرز نه وي خو دوی ته بیا هم هغه ټریننګ ورکوي نو دا څه طریقې کار دی د دوی زم چې دا بل تاسو ډېر بنیادي میډم تپوس وکړو د دې موږ سره درې کیډرز دي لکه موږ وایو چې دا بیسک هیلث یونټ چې دی چې دا BHO ته وایي د دې BHO مقصد صرف دا نه و چې دا جوړ کړی شو چې دی به صرف علاج کوي دا یو پبلک هیلث ډېر اهم کردار په دې کې ادا شوی چې دی به چې د تیر چاپیره چې کوم عوام دي د دې ټولو صحت به دې خیال ساتي هغې دپاره بیا به خلک به هسپتال ته راتلل نو دا یو پروګرام شروع شو LHW پروګرام لیډي هیلث ورکر لیډي هیلث ورکر ته وي چې ته به د یو فل کردار ادا کې د کور کې او د دې خلکو د دې ډاکټر په منځ کې ټیم منځ کې به رابطه بیا دپاره د لیډي هیلث وزټر پروګرام شو بیا میډوایفري یو ډېر ښه پروګرام شو میډوایفري دا چې هغه یو عام جنۍ هغه په ډیلیوري باندې چې نارمل ډیلیوري هغې باندې ټرین کړي شي او په خپل کور باندې ډیلیوري یعنې هلته کې کوي او سیف ډیلیوري کوي نو هغه ډېر اهم پروګرام دی او هغې دپاره هیلث ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغه LHP کوي میډوایفري پروګرام ختم شوی دی زمونږ اوس پروګرام ضرور شته چې موږ په دې میډوایفري دپاره یو بیچلر پروګرام شروع کړو هغې کې زموږ د نرسنګ کونسل سره خبرې روانې دي دا MNCH چلیږي چې کله جی بالکل جی صحیح ډېر مننه چې ستاسو د راتګ ډېر خوشحاله شو تاسو ډېرې قیمتي خبرې وکړې او بیا به هم انشاءالله راځئ تکلیف به له درکړو دغسې دغه ضروري خبرې به تر به تاسو سره وار په وار کېږي جی خوشحاله اوسئ جی چېرته مو سئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ بالکل جی موږ سره VC صاحب ناستو خیبر میډیکل یونیورسټي خیبر پښتونخوا هغې سره خبرې اترې کېدلې ډېرې ګټورې خبرې ډېرې د کار خبرې وشو څومره چې زموږ کوېسچن یا زموږ د کتونکي نو هغه ټولې ته وشوې خیر بیا به هم داسې دي راځي دي سره به خبرې اترې کېږي ښه ژوند ورته غواړو